د پاکستان خارجه پالیسی چې تراوالی دا هم د پښتون خلاف ده. د پاکستان داخلي پالیسی چې راوالی دا هم د پښتون په خلاف ده. داخلي پالیسی د دې پښتون په خلاف ده چې پاکستان کې دی. هغه دا ده چې دا پښتون به مرعیه ساتي، غلام به ساتي. خارجي سیاست بیا دا دی چې افغانستان به خپله پنځمه صوبه ګرځوي یا به افغانستان یو تحت الحمایه ریاست جوړول غواړي. دا د پنجابي د اولې ورځې پالیسي ده د پښتون په باره کې. افغانستان کې لا خل ډیموکراټیک پارټي نه وه جوړه شوې، لا د افغانستان انقلاب نه و شوی چې پاکستان دا پالیسي دا لا د جناح صاحب په وخت کې جوړه کړې وه. دغه شاهین صاحب شاید ویلی ومي د پیدا محمد خان یو وړوکی غونته پمفلټ و د جناح صاحب سره د ده ورځې یا داسې په دې نامه دی پیدا محمد خان ګورنر نه ده څه به هغه هغه لیکلي دي چې زه د جناح صاحب سره تورخم ته لاړم. زه چې تورخم ته لاړم ما وی چې دا د پاکستان بارډر دی. ویل جناح صاحب وی چې نه دا د پاکستان بارډر نه دی، د پاکستان بارډر چې دی دا د هندوکش غرونه دي، د سالک غرونه دي. یعنې له هغه وخت نه دا فکر دی. بیا تاسو اندازه والی ورونو چې انقلاب وشو افغانستان کې په اوله ورځ پاکستان ملا وتړله د دا انقلاب والو ته. دا د ټول جهان دهشتګردي دلته راوسته او دا خبره موږ نه کوو. پخوا به دا زموږ مشرانو به کوله، نن د پاکستان جرنیلان وایي چې دا کار موږ کړی دی. دا جنرال حمیدګل وایي دا کار موږ کړی دی. دا اختر عبدالرحمن وایي دا کار موږ کړی دی، په کتابونو کې لیکلي. برګډي یوسف وایي دا کار موږ کړی دی. کرنل امام وایي دا کار موږ کړی دی. جنرال اسلم بیگ وایي دا کار موږ کړی دی. دا جنگ شروع کو زمونږ وطن چې کوم دی دا محکوم پښتونخوا یا محکوم افغان وطن د ټول جهان دهشتګرد د عربو چې څونه کریمینل ځو دا ظواهري مشهور سړی دی، تاسو به یې نوم اورېدلی دا اوس تېرو ورځو کې بیا مړ شو. دا ظواهري د صدر سادات په مرګ کې چې کوم دی په جیل کې و، دا یې د جیله راخلاص کړو، دا یې دلته راوستو. داسې په زرګونو قیدیان د عربو د جیلونو نه یې راوسته دې خاورې ته. چیچن یې راوسته، ازبک یې راوسته، د چین د یغوري دلته راوسته، د دنیا د افریقې خلک یې راوسته. دا وطن زمونږه د دهشتګردۍ په اډه باندې چا بدله کړه؟ دا پنجابي بدله کړه. د چا په خلاف یې بدله کړه؟ د افغانستان په خلاف. او هغه وخت کې به یې دا خبره کوله چې دا افغان مجاهدین چې دي دا د افغانستان د ازادۍ او د پاکستان د دفاع جنګ کوي. او مهاجرین چې دلته راغلي دي دا د مدینې چې کوم مهاجرین د مکې تلي وو تر هغې لوړه درجه لري. دا به د پاکستان ټولو نامنیاد علماو دا خبره کوله. عزیزانو بانه یې دا وه چې روسیان دي. جنیوا معاهدې لاندې روسان ووته د افغانستان نه. جنیوا معاهده کې وعده شوې وه چې روسي پوځونه به د افغانستان نه وځي. دا د روس او د افغانستان د حکومت ذمهواري وه. دویمه خبره بیا دا وه چې پاکستان له خاورې به په افغانستان کې مداخلت بندېږي، دا کیمپونه به ختمیږي، ټریننګ سنټرې به ختمیږي او دا چې کوم زموږ کډوال وروڼه دي دا به وطن ته واپس شي. دا زما اواز سم درځي تاسو ته؟ دا به واپس شي. عزیزانو د جنیوا معاهده کې چې کومه ذمهواري دا د سوویت یونین او د افغانستان وا خو پوره شوه. 14 فروری باندې او اخرنۍ روسي پوځ ووت افغانستان، خو چې کله د مداخلت خبره راغله د بندولو پاکستان په 6 مارچ 1909 په جلال آباد حمله وکړه. او دا حمله اوس پټه نه ده، دا ګلبدین وموي چې دا پاکستان په موږ کړي. او ګلبدین مشهور کتاب دی، پټې توطیې بربنډې څېرې، یو مشهور کتاب دی، وایي ګورئ. هغه وایي دا په موږ باندې حمیدګل دا حمله کړې وه، په جلال آباد یې حمله وکړه او افغانستان کې دا جنګ چې کوم دی دا نور سیوا کو. او بیا یې د ډاکټر نجیب الله د استعفا مطالبه وکړه. ډاکټر نجیب الله استعفا چې د بینن سیوان په ضمانت یې ورکړ، اعلان وکړه. هغه پلان بیا هم دی شنډې که د دنیا د نورو قوتونو سره په شریکه
نتیجه یې څه شوه؟ کابل یې لوټې لوټې کو، کابل یې برباد کو. هغه خلک چې دوی ورته مجاهدین وي او د پیغمبر علیه السلام د بدر د اصحابو دغه یې وله ورکوله، رباني صاحب لا، مجددي صاحب لا، سیاف لا، ګلبدین لا، خالص لا، نبی لا، نبی محمدي لا، دا خلک کابل ته لاړو. او د کوم ځای نه لاړو؟ د پېښور نه مجددي بوت کابل ته. مجددي لا ناس نو دي ډیورنډ لاین ومنه چې هغه ویل ما ته صبر وکړئ، زه خو اوس راغلی یم، تاسو خو اسلام غوښته، ډیورنډ لاین نه غوښته. چې هغه دا خبره وکړه په مجددي خوار باندې په جهاز باندې وله راکټ ور پرېښو، د مرګه بچ شو. بس هغه بیا خپل ځای دغه ته پرېښو، رباني ته. بیا رباني هغه سړی و چې دا حمیدګل به راشي زما مشیر به شي، خو رباني هم دې ته مجبور شو چې هغه ویل پاکستان اسلام نه غواړي، کابل نه وغواړي. چې رباني انکار وکړو بیا یې نو پسې طالبان پیدا کړو. طالبانو په باره کې بابر صاحب ډېر واضح دا ویلي دي، دا مخکینی پراجیکټ هم د نصر الله بابر پراجیکټ و چې دا مسعود او رباني او ګلبدین او ده یې راوسته. دویم پراجیکټ بیا نصر الله بابر دا کار روان کو. بیا عیسائی شوه، د پاکستان ایجنسیانې شوې، بیا یې افغانستان چې کوم دی طالبانو ته حواله کو. بیا د جهان دهشتګرد یې راوړو چې د امریکې دا واقعه وشو. بیا له هغې پس چې امریکن او ناټو او ایساپ او اقوام متحده راله، په ظاهره هغو ته موږ ستاسو په خلاف، موږ ستاسو ملګري یو، په بیلیونونو ډالر یې واخیسته، 40 بیلیونه ډالر یې واخیسته د هغو نه. خو بلې غاړې ته دلته یې طالبان چې کوم دی دا یې تنظیم کړو، دا یې بیا تربیه کړو، عیسائی ورسره شوه، پاکستانی پوځ ورسره شو. بیا امریکا هم په دا ګمراهۍ اخته کړه. امریکنو او پنجاب په شریکه داسې حالات جوړ کړو چې د افغانستان جمهوریت حکومت سقوط شو او هلته بیا یو قسم ته افغانستان دهشتګردو ته حواله شو. هغه خلک لاړو چې تا ساتلي وو، نن څه وایي؟ پرون خو اشرف غني و یا مخکې ډاکټر نجیب الله او خلقیان و، نن خو هغه خلک دي چې ستا دوستان و، نن بیا وایي د افغانستان د باډرو نه خلک راوړي. هلکه تا خو ازغن تار جوړ کړی دی. دا خبره به کابل تا ته کوله پخوا چې د پاکستان د خاورې نه موږ په خاوره کې مداخلت کیږي. ستا جواب به څه هغه وخت؟ پاکستان به وي چې د افغانستان هسې الزام لګوي، دی خپل وطن ول نه ساتي. نن که کابل تا ته دا خبره کوي چې ته خپله پوله ول نه ساتي، ستا خو لس لکه پوځ دی، اټم بمان لري، د دنیا وسایل لري. عزیزانو تا لوبه یې روانه کړې ده. آخري خبره یې څه ده؟ آخري خبره یې دا ده چې کابل کې به داسې حکومت وي چې د خارجي سیاست به د پاکستان په لاس کې، د پنجاب په لاس کې وي. دا خبره دا ده، دا چې په ظاهره د طالبو او د پاکستان هر نمونه خبرې دوی بیانوي چې اختلاف ته دا دی، دننه خبره دا ده چې دا یو دي. پنجابي جرنیلان په کابل کې چې کوم ناست دوی دغه دي، دا پراکسیانې دي، د دوی ایجنټان دي، دا یو دي. دا چې نن د کابل په افغانستان کې په جنکو باندې تعلیم بند دی، دا چا بند کړلی؟ دا پاکستان بند کړلی. دا چې افغانستان کې نن عدالت ختم دی، عدلیه نن نشته، دا دوی ختم کړی دی. افغانستان پوځ دوی ختم کو، پولیس دوی ختم کو، افغانستان ترانه، د افغانستان بیرغ دا دی نه پرېږدي. نو عزیزانو خارجي سیاست د پاکستان دغه دی.